دا د یوه کال نتیجه ده، د زحمت نتیجه ده. نو په چکچکو بیا ښه بدرګه کوي. اندامونه یې ریږدي، تلوسه یې زیاتیږي، څادر لري نه په غاړه کوټ. د کباړ د زړو خړو ګوټو او سرې خولۍ څښتن حمیدالله دی. په وچو شونډو د خپلې بریا اعلان ته غوږ دی. هو، په دویمه درجه له اووم ټولګي څخه اتم ټولګي ته کامیاب شو. دوه میاشتې تر مخکې ولاړم چې مستې امتحانونه چې ټی سوه لاړم او د یو هفته کې وي چې راغلی د اووم ټولګي کې د اتم ټولګي ته په دویمه درجه کې کامیاب شو. دې چې مې سبق وایي په ډېر ښه شوق مې وایي، ډېر خوشحاله یم ځینې. حمیدالله د خپلې کامیابۍ اعلان د اورېدلو لپاره له کراچۍ راغلی. کراچۍ ته د سیل لپاره نه بلکې د ټپال د ټولولو لپاره تللی و او وروستو به بیا ځي. د کور د مو نه کسان دي پلار بندلې روزانه کوي او یو مو سبق وایي، علمي سبق وایي. دلته چې سکول چې ټی سو بیا ولاړم کراچۍ ته، هلته مې کاغذ ټولول، هلته 20 کیلو 25 کیلو کاغذ ټولوم چې ډېر کار وکړم 500 350 دی ګټم. اوس به بیا یو هفته تېروم بیا به ځم. دا د بلوچستان ایالت د پښین په سرانان سیمه کې د افغان کډوالو په پنډغالۍ کې د غازي امان الله خان عالي لیسه ده. نن د پایلو ورځ ده. له اول ټولګي څخه بیا تر 12م ټولګي پورې تر 1200 زیات لوستونکي کامیاب شول. مدني فعال او د غازي امان الله خان د عالي لیسې مدیر ظاهر پښتون وایي په بلوچستان کې د افغان کډوالو په 1200 پنډغالیو کې په لومړي ځل د دوی له لیسې نجونې لوستونکي هم فارغه شوې. بلوچستان کې په لومړی ځل باندې د 12م ټولګي فارغین درلودله چې هغه خوشبختانه زموږ د ټولو افغانانو دپاره، زموږ د ټول پنډغالي دپاره، زما دپاره، زما د یو افغان کډوال په حیث باندې لومړی ځل دی چې په بلوچستان کې په پنډغالي کې د لیسې څخه نجونې فارغېږي. نو په دغه لیسه کې 1200 انجونې و الوکان زده کړه کوي چې نیمه یې انجونې دي خوشبختانه او نیمه یې الوکان دي. ښاغلی پښتون که یوې خواته خوشحاله دی خو بلې خواته د زده کوونکو د درسي کتابونو په نشتوالي خفه هم دی. د نیم ټولګي څخه تر 12م ټولګي پورې موږ کتابونه نه لرو، د تیرو 5 کالو څخه نه لرو چې دا زموږ د کتابو ستونزه په یونیسیار حکومت پاکستان د افغانستان د پوهنې په وزارت پورې اړه لري. د دې درو سورو څخه د انسانیت، اسلامیت او افغان کډوال په صفت باندې پوه شولې. زموږ دا غوښتنه او هیله ده چې زموږ سره د دغه کتابو ستونزه اواره کړي او زموږ د بچیانو دپاره کتابونه پر روان 2019 تعلیمي کال کې اماده کړي. یوازې د درسي کتابونو ستونزه نه ده بلکې له 12م ټولګي څخه فارغه شوي زده کوونکي خپل را روان ته اندېښمن دي. وایي د لوړو زده کړو لپاره هیڅ زمینه نه ده ورته برابره. نوم یې صدیق الله صدیقي دی، د غازي امان الله خان عالي لیسې 12م ټولګي څخه فارغه یم. زده کړې کوم خو داسې زمینه موږ ته نه ده برابره چې موږ نورې لوړې زده کړې وکړو. زما په شان نورې په سلګون زده کوونکي دلته بیکاره ګرځي. زموږ مدیر ظاهر پښتون یادوري وکړه چې یا انګور جوشي کوي یا د بټۍ خښته وي. نو اوس که مسیار یا بل کم مؤسسه زموږ سره دا مرسته وکړي چې نورې زده کړې ورته برابرې کړي نو موږ به نورې زده کړې وکړو. د فراغت په مراسمو کې د افغانستان د پوهنې وزارت استازي نجیب الله عبدالرحیمزي ګډون درلود. د زده کوونکو د ستونزو په هکله هغه وډیوه ته وویل دا واقعیت د خپله کډوالۍ یو تکلیف ده، دا د مهاجرت ژوند خپله یو تکلیف ده، دا هر څه ګیله یې په جای ده. خو دلته موږ محصلین نه لرو، دلته متعلمین دي. دا د سوسایټي یونیسیا لخوا تمویلیږي، دوی ته کتاب، کتابچه، قلم، کاغذ هر څه ورکول کیږي باقاعده. حتی د استادانو معاش په کمپونو کې په مرکز د کوټې کې نه. خو دلته کوم مشکلات د کتابو دا ویل کیږي دا واقعیت ده. موږ نن 4-5 کاله مخکې موږ سیډیانې ورته راوړلې دلته او هغه مو دلته د سوسایټي مؤسسې ته خپله غفار خان صاحب ته وسپارلې او د مغل لوري کتابونه ورته راچاپوي او دوی ته ورکوي. او موږ چې کوم چاپ هغه اصلي چاپ ده چې د افغانستان رالاقل سي دغه موږ له خنډونو مشکلات لرو هغه نسو کولی چې دلته راوړو. تعلیمي پلان په دې نوي کال کې دا ده چې د دوی دپاره یو باقاعده د لوړو زده کړو یو مؤسسه تعلیمي ورته جوړه کړم تحصیلي چې هغه وکړی سي لوړې زده کړې وکړي. دا واقعیت یو تعداد کسان چې د دې جې نه فارغېږي د 12م سن په افغانستان کې د کانکور امتحان ورکول کېږي هغه چې کامیابه سول هغه لوړو زده کړو ته ځي. یو څه تعداد یا د اقتصاد له وجې یا د خپلې د کمزورۍ له وجې نه هغه نسي کولی د مشکلاتو
مشکلاتو له وجې نه چې هغه یا داخل د افغانستان ته لاړ شي یا دلته چې کوم سیټونه دي هغه ډېر کم دي هغو ته هغه اوله دوم نمره دي هغه ټیټو نمرو کې دغه پاتې کېږي نو د دې دپاره موږ له UNHCR سره هم غږېدلي له کمیشنرۍ سره هم غږېدلي او خپل د افغانستان له دولت سره هم غږېږو خدای مهربان دی د دوی دپاره هم یو څه زمین سازي وشي و د دوی هغه کوم مشکلات چې په موږ معارف پورې اړه درلوده د پوهنې په نمایندګي پورې اړه درلودله هغه ما تر خپل وس و قدرته پورې کړي دي لکه د دوی ډیپلومې دي چې هغه زه خپله وړم خپله یې ورته خلاصوم ورته راوړم یې د دوی کوم تکلیف چې تر کابله ځي بېرته راځي له هغه نه مې دوی خلاص کړي دي هغه بوج ما په خپل ځان اخیستی ده او د دوی تر مې دا سهولتونه ورته ایجاد کړي دي د شنه اسمان تر چتر لاندې د دې پنډغالي بېوزله لوستونکي ماشومان او زلمي د افغانستان له دولته له نړیوالو سازمانونو او موسسو څخه نه یوازې د لوړو زده کړو بلکې د روزګار په لړ کې هم د جدي مرستو غوښتنه لري. حفیظ الله ستوره شیراني، وایس آف امریکا، ډیوا، سرانان.